حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې څنګه زندگی کوه؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي پیغمبر علیه السلام د ما په ولې باندې خپل لاس مبارک راکېښی او راته وویلې چې کن فی دنیا کانک غریبا، په دنیا کې داسې زندگی کوه لکه یو مسافر چې د یوه ځای نه بل ځای ته ځي، د آبادیو جوړولو او فکرونه یې نه وي، مارکیټونه نه جوړوي، خو یې چې هلته مسافر یم د یوه ورځ یا دوه ورځې دپاره راغلی یم، تر دغه نه ترقی پسې کوي نه، تر مسافر هم ور یو خواته شه او عابر سبیل لکه راهروی. وایي مسافر چې په یو ځای کې واړی د دوه درې شپو دپاره هم یو څه بندوبست کوي، خیمه ویي، ځکه اواري چې د دوه درې شپو اواري، او عابر سبیل چې څوک په لارې روان وي چې ستړی شي د یوې ونې بیخ ته کیني، دا یوه ساعت دپاره چې دمه کوي، د دغه دپاره نه خیمه ویي، نه ازوغ و لرګي راټولوي، نه د نورو شیانو بندوبست کوي. په دنیا کې داسې شه لکه مسافر، بلکې تر مسافر نه هم چې عین دا روان حالي وي، عابر سبیل داسې شه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به ویلې نصیحت کې، ګوره چې شپه در باندې راغله په صحت او فراغت کې د سبا انتظار مه کوه، او چې سهار دې کو بیا د بیګا انتظار مه کوه، بیګا ته به څه خورم، بیګا ته به څه کېږي، سهار ته به څه خورم، دا انتظار مه کوه. او د خپل صحت نه د مرض دپاره سرمایه واخله، د حیات نه د موت دپاره. دا بیا اوس عجب نقصه ده. د صحت نه د مرض دپاره څه سرمایه جوړه که؟ موږ دوکانداران د دنیا خلک وینو د ژمي دپاره ذخیره په اوړي کوي، په ګرمۍ کې کوي، د ګرمۍ دپاره په ژمي کې هر څه سیزنو ته ځان برابروي. نن چې جوړ یې په 2 رکعته نفل چې کوي 4 وکه کېدی شي سبا ته زه مریض شم، بیا به مې په وس نه وي. د صحت نه ګټه د مرض دپاره، د مرض د شپو فکر کوه او صحت کې لږ حرص زیادت وکړه چې بیا به په مرض کې نه وي. او د ژوند نه ګټه واخله مخکې تر مرګ نه، چې وروسته مرم د مرګ نه بعد خو بیا یو څه نشم کولی. نن خدای پاک ژوند راکړی، په دا ژوند کې باید زه الله راضي کړم، یو څه امید د آخرت باید د موږ سره موجود وي.